السلام علیکم د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انلاین ایجوکیشن پښتو یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه جوړ صحتمن اوسئ. د قدر وړ لیدونکو په خاص ډول د انګلیسي ژبې زده کړې مینوالو ستاسو لپاره نن ورځ موږ بیا یوه ډېره مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. نننۍ ویډیو چې ده په انګلیسي برخه کې سپیکینګ برخې لپاره ځانګړې شوې ده. په همدې ویډیو کې موږ یوه ډېره خوندوره موضوع تاسو ته راخیستې ده چې هغه په یوه موټر کې د تاګ هغه خبرې دي چې مثال که موږ تاسو یو چیرته سفر کوو په خارج ملکونو کې وو څنګه به یو موټروان ټکسیوان دروو او څنګه به له هغه څخه پوښتنه کوو چې مثال ما همدې ځای ته ورسوه یا چیرته ځې مثال یا څومره پیسې اخلي که ریا. دا ټولې خبرې انشاءالله په دې ویډیو کې تاسو ته درښودل کیږي. یوه ډېره مهمه ویډیو ده. تاسو پکار ویډیو تر پایه تعقیب وساتئ او د اسکیپ هڅه مه کوئ. دلته په تصویر کې تاسو ته ښکاري چې یو موټروان همدې کاس ته راولی دی. د کاس پوښتنه ترې کوي چې مثال زه همدې ځای ته ځم چې ما ورسوې. ګورو چې د کاس د موټروان ته څه وایي. همدا کاس چې دی کاریګر دی. دلته موږ همدې ته د کاریګر نوم کارولی دی. ورکړ دی وایي هیلو برادر آی ایم ګوینګ ټو د سیټي. سلام وروره زه ښار ته ځم. موټروان ته وایي چې سلام وروره زه ښار ته دروم. اوس ګورو موټروان ځواب ورکوي چې موټروان دوی ته څه وایي چې مثال راځه یا مه راځه یا زه ښار ته نه ځم. موټروان څه ډول ځواب ورکوي؟ موټروان ورته وایي هیلو کمن ګیټ ان. سلام راځه پورته شه. یعنې مثال ځواب یې ورکړه چې راځه وخېږه. لومړی خو کاریګر دوی ته موټروان ته خپل ځای وښوده په همدې طریقه سره او بیا موټروان په همدې طریقه ځواب ورکړه چې راځه پورته شه. نو که هر کله تاسو ته موټروان ووایي چې کمن ګیټ ان دا معنی چې راځه پورته شه وخېږه. یا تاسو په خپله موټروان وایي مثال تاسو څوک ودروي لاس تېر کړي په خارج ملکونو کې د ټکسي ډراور وایي تاسو به یو کاس ته څه ډول وایئ چې راځه کښېنه کمن ګیټ ان. همدا معنی چې مثال راځه وخېږه یا کښېنه یا پورته شه. اوس ګورو اوس دغه کاریګر چې دی پورته کېږي خو ګورو چې دی کومه بله پوښتنه کوي د کریې په اړه که نه ډایرکټ پورته کېږي. کاریګر بیا وایي how much do you charge to the city. څومره کریا اخلی څومره پیسې اخلی د ښار پورې. اوس پوښتنه یې وکړه بیا کاریګر هم چې مثال مخکې له دې چې دی پورته شي د کریې په اړه که هر کله ستاسو مثال د یوه ډریور نه یا چا نه د کریې په اړه پوښتنه کوي چې څومره پیسې اخلی تر همدې ځایه پورې ځای خو مخته مشخص شه how much do you charge to the city. یا تاسو ته څوک ووایي نو د همدې معنی به همدا وي چې څومره پیسې اخلی څومره کریا اخلی. ګورو چې ډریور څه ډول ځواب ورکوي. ډریور ورته وایي $2 یا $3 یا $1. هغه بیا هلته په کرنسي فرق لري. که تاسو ډالر یادوئ په ملک کې یا ایرو وي یا مثال درهم یا ریال وي خو دلته موږ د ژبه انګلیسي د ډالر مو په همدې خاطر راواخیستل یعنې په همدې معنی چې $2. اوس ګورو چې د کاریګر چې دی پورته کېږي که بیا کوم څه دلیل وایي. بلې فونې ته ځو نو نو ګورو چې اوس کاریګر څه وایي موټر ته پورته کېږي که نوره کوم د نرخ په باره کې خبرې کوي چې یا مثال لږ پیسې کمې که یا نور څه وایي که نه. نو دلته کاریګر وایي چې الرایټ سمه ده. که هر کله تاسو یو چا ته وایئ چې اوکې صحیح ده نو دې معنی همدا ده په کنورسیشن کې چې الرایټ. نو اوس ګورو چې نوره یا کاریګر پوښتنې کوي یا مثال موټروان کومه پوښتنې کوي. اوس خو موټر ته پورته شه. ګورئ دلته اوس ډریور پوښتنه وکړه what work do you do. څه کار کوئ تاسو څه کار کوئ پوښتنه یې وکړه. اوس خو ملګرتیا شوه لاره شوه سره روان دي. ګورو چې مثال اوس څه ډول د کاریګر څه ځواب ورکوي. I am a worker. زه یو کاریګر یم. دا خپل ځان معرفي که چې زه یو کاریګر یم. ګورو چې اوس بیا مثال کاریګر له ده څخه کومه پوښتنه کوي چې یا ته څه کار کوې ډریور څخه یا ډریور بیا کومه پوښتنه کوي او که نه. ګورو ډریور بیا پوښتنه کوي ولې ښار ته درومې. له کاریګر څخه یې پوښتنه وکړه چې ښار ته ولې ځې. اوس کاریګر ځواب ورکوي چې مثال یم همدا کار ده یو خپل وزر به بیانوي. ګورو بلې پاڼې ته درومو.
کارګر وایي I am going to look for work. زه له کار لپاره ځم. د کارګر څخه پوښتنه وشوه چې ولې ښار ته روان یې او څه لپاره ځې؟ کارګر وایي چې په کار پسې ځم او د کار لپاره ځم. ښه ګورو چې بیا اوس موټروان کومه پوښتنه لري او که څه وایي. ښه وایي alright سمه ده صحیح ده. موټروان ځواب ورکړه سمه ده. alright بیا هم همدمه ده چې صحیح ده سمه ده. ښه بیا مثال په دې وخت کې کارګر چې دی موټروان ته وایي چې بس ودرېږه همدلته پلیز سټاپ هیر دلته ودرېږه. هر کله که تاسو مثال په موټر کې روان وئ خپل ځای ته ورسېدئ ډریور ته ووایئ چې ودره پلیز سټاپ هیر یا پلیز سټاپ ودرېږه. یا تاسو ته څوک مثال تاسو خپله یو ډریور یې تاسو سره سپرلي ده تاسو ته څوک ووایي چې پلیز سټاپ هیر همدا معنا چې دلته ودرېږه. نو همدغه څو مهمې جملې وې چې موږ رااخیستې وي. خدای دې وکړي چې ستاسو د خوښې وړ ګرځېدلې وي ځکه یوه ډېره مهمه موضوع وه. په خارج ملکونو کې تاسو یا خپله ډریور یاستئ یا مثال د ډریور سره تاسو مخامخ کیږئ ځکه ضرورت دی ژوند دی. نو ډېره مهمه پوښتنه وې هغه مهم ټکي وو چې موږ تاسو ته په همدې ویډیو کې وښودل. په الحالن ښه وخت غواړم په خدای مې سپارلي یاست.